أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مخکې رکوع کې ذکر شو چې مسلمانانو تاسې د یهودو د نصاراو سره محبت مه کوئ. دا د تاسې دوستان نشي جوړېدی. د تاسې دوست الله ده، رسول الله ده او مخلص مسلمانان دي. په دې رکوع کې بیا د دغې دوستۍ نه ممانعت کوي او هغه منشه د خطایي راته ذکر کوي. حضرت پیغمبر علیه السلام او د دغه امت ته خدای پاک خصوصي امتیازات ځان شیان ورکړي چې من جمله د هغو نه یو اذان ده. کله چې اذان مشروع شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې زاده الله شرفن ته هجرت وکړو، صحابه او چې چیرې ایمان راوړ راتله به مدینه منورې ته، خلک ورځ په ورځ باندې ډېرېده. بیا به د جمع په لمانځه کې دغه مشکل و چې بعضې خلکو نه به جمع تېره شوه، هلته ثوابونه معلوم و، وعید هم ورته معلوم و. نو څه وکړو چې اوس ټول سره خبرېږو، ګړۍ هلته وینه چې ټیم په ګړۍ باندې معلوم کړي. نو چا ویل چې اور به بلوو چې د اور رڼا شي، نو ټول خلک به یغه ځای ته راځي چې د جمع ټیم پوره ده. چا ویلې چې ټالۍ به ویو چې دا ټنګی شي نو خلک به راځي. چا ویلې ګوګو کې به پکوو چې هغه پوه شي نو راځي به. خو هغه تشبیه یا به د مجوسو سره راتله، یا د یهودو سره راتله، یا د نصاراو سره راتله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مشوره کې دا ویلې که یو سړی په دا کوڅو ګرځي او داسې نارې وایي چې الصلاة جامعتون، مشوره په دغه راغله. هغه چې صحابه مبارکین لاړه په شپه کې حضرت عمر فاروق خوب ویني د اذان کیفیت، خو چې سهار جګ شو تواضعا لله ځان ورته دومره غټ سړی نه لیدی کېږي چې د ما په خوب به اوس په دین عمل کېږي. دا خبره یې پټه وساتله، 6 ورځې تقریبا پټه وساتله. چې کله حضرت عبدالله ابن زید ابن عبدالربه رضی الله تعالی عنه بل صحابي مبارک خوب ولید، ملائکه د اسمان د طرف نه راکوزه شوه او بیا هغه طریقه د اذان او د اقامت وروښوده. دی راغی حضرت پیغمبر علیه السلام مجلس مبارکه ته، دا خوب ورته بیان کو. په دغه ځای کې حضرت عمر فاروق ناسته. حضرت عمر فاروق بیا هم د خپل خوب نه کو بیان. نبی علیه السلام ویل چې دا حق خوب ده. حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه د غږ په لحاظ جګ غږ نه و، نو ورته ویلې حضرت بلال ته ورښیه، دی به دغه کلمات په زوره ویایي. د ده غږ هم ښایسته هم ده او جګ هم ده، او په اذان کې دواړه مطلوب دي. ام خبر د خلکو مطلوب ده، نو چې په جګ غږ باندې وي تر ډېره غږ رسیږي. ام دا د شاعرو د دین نه ده چې څومره په ښایسته اواز باندې کېږي، په خلکو باندې اثر واقع کوي. چې کله د اذان وخت راغی، حضرت عبدالله ابن زید ابن عبدالربه حضرت بلال ته ورښیي. حضرت بلال په زوره اذان شروع کړ. دا خو د مخکې د حضرت نبی علیه السلام په مجلس کې چې وخت و، هغه خو د لمانځه وخت نه و چې اذان یې کړی وی. حضرت عمر رضی الله عنه په کور کې د اذان یې واورېد، نو څادر څیڅ کېږي په منډه په تلوار راغی. دلته یې ذات نبی علیه السلام ته دا حال ښکاره کړ. ما هم دغه خوب 6 ورځې مخکې لیدلی. نبی علیه السلام ویلې دا حق خوب ده. دلته صرف یو نکته ذکر کو. حضرت عمر فاروق چې د نبی علیه السلام په مجلس کې حضرت عبدالله ابن زید ابن عبدالربه ویل چې داسې اذان ما په خوب ولید، حضرت عمر صاحب هلته ولې نه کو بیان؟ وایي د شریف انسان عادت دا وي چې په یو مجلس کې یو امتیاز خدای پاک یوه ته نصیب کړي، دی حسد نه کوي چې ځان هم ښکار کوي چې زه هم دغسې یم. تواضع کوي. موږ خو بالفرض که کوم کمال په چا کې موجود وي چې د بل د کمال صفت شروع شي، په موږ ذاتې اور ولګېږي چې خو زه سپین پټکی ما صفت ولې نه کېږي. نو خپل علمیت ته یا خپل هر څه چې وي هغه ذاتې دستي ښکاره کوي. وایي نه، شریف انسان چې یو امتیاز خدای پاک یو مسلمان ته په یو مجلس کې یو اعزاز نصیب کو، نو ولې ځان ورشریکوي؟ خو وروسته یې دا مناسب وبلله چې د رسول الله زړه اوس خوشحاله شي چې خوب ما هم لیدلی ده، چې څومره خوبونه ډېر په یوه لیار کې لیدل کېږي، خو تقویه راځي په هغه خوبو کې. اذان چې شروع شو، په یهودو بدبختانو اور بل شو. ګورې ډېرې بهترینې کلمې دي.
د الله د لوی بیان ده پکې، د الله د وحدانیت بیان ده پکې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت بیان ده پکې، د لمانځه دپاره دعوت ته، د کامیابۍ زیری ده. نو خو ډېر بهترین کلمات دي. په دوی باندې دا خبره اور شوه، نو دی راغله وایي نبي علیه السلام ته ویایي دومره بې ادبي کوي. دا هم څه چغې شروع کړې لکه خر چانګېږي. تر اوسه په یوه دین کې دا خبره نه ده راغلې، تاسې دا نارې شروع کړې. اوس الله تعالی هغه مسلمان چې دعوه د اسلام لري او د یهودو سره ملګرتیا کوي، دغه ځای هم لکه د پیغور په شکل ورته وایي. تاسې د هغه چا سره محبت کوئ چې هغه تا په دین پسخند وایي، استهزا پورې کوي. دغه خو د مرګ لایق دي، د دوستۍ لایق دي چې تاسې دغه سره دوستي کوئ. دوستي لایق هغه څوک ده چې څوک د الله دوست وي. د الله دوست د الله د دین سپکاوی نه کوي، الله ته منقاد وي. موږ د دغه امت هغه امتیازي ځای غټ اول چې خدای پاک ذکر کوي، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. موږ سورة بقره اخر کې کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بین احد من رسوله. چې خدای راته پیغمبر کړی موږ منلی، چې خدای پاک کوم کتاب را لېږلی موږ منلی. د ځانه به خبرې څوک څرنګه په دین کې کوي؟ دا خو د دین سپکاوی ده. نو یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړی، لا تتخذوا الذین، منیسئ هغه کسان، اتخذوا دینکم چې هغو نیولی د دین د تاسې هزوا مسخره ولعبا لوبې، او دی من الذین د هغه خلکو نه اوتو الکتاب من قبلکم چې دوی ته ورکړی شوی د کتاب پخوا تر تاسې. یو خدای یهود په دوستي منیسئ، د تاسې په دین پسخند وایي. بیا تعمیم کوي، داسې نه چې د یهودي دوستي مه کوه، د مشرک کوه. والکفاره، او ټول کافران منیسي اولیاء دوستان. منیسي یهود چې تاسې په دین پسخند کوي، منیسي کفاره په څه شي منیسي؟ اولیاء دوستان. واتقوا الله، د خدای نه وډار شئ. د کافر دوستي څنګه کوئ؟ ان کنتم مؤمنین، که یې رښتیا مؤمنین. مسلمان هغه د کافر سره دوست نشي جوړېدی، ځکه کافر د الله دښمن ده، مسلمان خو د الله دوست ده. و اذا نادیتم الی الصلاة، کله چې تاسې غږ کوئ خلک رابولئ لمانځه ته، یعنی اذان کوئ، اتخذوها هزوا، دوی نیسي دغه اذان یا دا لمونځ مسخره ولعبا لوبې، حتی د خولې پیښې کوي. ولې؟ ذلک بانهم قوم لا یعقلون، ځکه دا په سبب د دې چې دی بېشکه یو داسې قوم دی چې عقل نه لري. کنی وایي چې د اذان کلماتو ته وګوري، خو د ټول دین خلاصته پکې چې د رب کریم لویي بیانېږي، د رب کریم وحدانیت بیانېږي، د رسول رسالت بیانېږي، دین ته دعوت ورکول کېږي. نور دې شی ذاتي که عقل ولري، خو دغه د خدای د دین حقانیت تر معلومیږي د اذان نه. دوی په اذان پسخند وایي، خو عقل نه لري. ځکه کفار خدای پاک د چارپایانو سره مشابه کړي، بلکې وایي چې تر چارپایانو نه بدتر دي. اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، دی روشن فکران بولي. قل یا اهل الکتاب. بیا دغه یهودو چې دا ډیره دښمني وه د صحابه مبارکینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، الله ورته چې تاسې ورته په موږ کې عیب څه دی چې تاسې دښمني را سره کوئ، تاسې بدنیتي را سره کوئ، حسد را سره کوئ. خو صرف موږ په الله ایمان ده، په قرآن عظیم شان مو ایمان ده، او په ټولو مخکینیو کتابو مو ایمان ده، او تاسې د خدای پاک حکم نه منئ. خو منشه دغه ځای شوه چې تاسې د الله دښمنان یې، موږ د الله دوستان یې، ځکه دښمني را سره کوي. کنې تاسې ته خو چا په سر در ختلی یو، د چا په پښه ختلی یو، تاوان مو چی در کړی؟ قلت ورته ووایه دوی ته یا اهل الکتاب، اهل کتابو، هل تنقمون منا، آیا تاسې عیب ګڼئ د موږ نه، کینه را سره کوئ؟ نه، نه یې ګڼئ الا مګر همدا خبره ان آمنا بالله، چې موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزل الینا، موږ ایمان راوړی په هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی، وما انزل من قبل، او موږ ایمان راوړی په هغه کتاب چې پخوا تر موږ نه نازل شوی د چې نور کتابونه دي. وان اکثرکم فاسقون، او بېشکه ذات تاسې فاسقان دي. الله وی اوس خو دښمني کوي او په دغه خوشحاله یې. قلت ورته ویې هل انبئکم، آیا زه تاسې ته خبر درکم بشر من ذلک، په شر، په ډیر لوی عیب، تر دغه نه چې دا تاسې د موږ عیب ګڼئ، تاسو خو د موږ اسلام عیب ګڼئ، تر دغه نه لوی عیب د زه در ونه ښیم، مصوبة لوجه د جزا ورکولو عند الله په نزد خدای پاک باندې.
لوی شر چی ده؟ من لعنه الله، په چا چې د خدای لعنت وي لوی شریر دغه ده. وغضب علیه، چا چې خدای غضب کړی ده لوی شریر دغه دی. وجعل منهم القردة والخنازیر، او ګرځولي دي د دوی نه بیزوګیان او خنزیران، لوی شر دغه ده. وعبدت الطاغوت، او هغه چې د طاغوت عبادت کوي، د بت عبادت کوي. اولئک شر مکانا، دغه خلق شر دي په اعتبار د رتبې. واضل عن سواء السبیل، او گمراه دي د لارې برابر نه. الله خنزیران او بیزوګیان تر جوړ کړي دي. څوک وایي بیزوګیان یهودو کې جوړ شوي او خنزیران نصاراو کې. یهودو د هفتې د ورځې د ښکار نه منع و، دوی ځان نه منع کوه د مایانو نه. خدای پاک دا سزا ورکړه چې بیزوګیان یې تر جوړ کړه. نصارا بیا د مایدې مسله را روانه ده، د صورت خو صورت مایدې ده. یو وارې د عیسی علیه السلام نه سترخان او مړۍ غوښتې، بیا وروسته بیرته په منکر شو، کافران شو. د هغو نه بیا خدای پاک خنزیران جوړ کړه. څوک دا تفریقه کوي؟ یهودو نه بیزوګیان جوړ شوي، د نصاراو نه خنزیران جوړ شوي. او څوک نه، دغه دواړه په یهودو کې هم خنزیران راغلي دي هم بیزوګیان راغلي. خو فرق د خنزیر خو ډیر بد ده تر بیزوګي، چې د دوی مشرانو ځان ته ملایانو غټان ویلې، د هغو نه خدای خنزیران جوړ کړه او اتباعو نه خدای پاک بیزوګیان جوړ کړه. و اذا جاءوکم، دغه بدبختان چې کله راشي تاسو ته قالو وی د منافقین آمنا، چې موږ ایمان راوړی. خو الله وی وقد دخلوا بالکفر، دی حال دا چې د ننوتلي دي د تا مجلس ته د کفر سره. وهم قد خرجوا به، او دی وتلي دي د تا د مجلس نه د کفر سره. والله اعلم بما كانوا يكتبون، الله ښه عالم د پیغه څه چې دی پټي دا خبره د منافقت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس مبارک و او د امانات دعوه هم شروع و، لیکن ګټه یې ورکړه که تاوان دغه خلکو ته. زړه کې ایمان نه و. تر ټولو نه بدترین ځای په جهنم کې د دغه منافقینو ده. خدای پاک خو په زړه خبر ده، په ظاهره وی آمنا، خو چې تا مجلس ته راځیم اوله نه امانات د دروغ ویلی ده، د کفر سره راغلي دي، زړه کې کافران دي. دلته مجلس کې که ناست اظهار د متابعت کوي، خو چې وتلی دي د کفر سره وتلی دي. ایمان اثر مسر په دی نه ده راغلی، ځکه صحبت په محبت نه ده. دا وروسته موږ تاسو ته الا ان اولیاء الله کې بیا خبرې راځي چې په خیر ورسیږو، چې صحبت مشایخ په محبت وي، په انقیاد وي، بیا نو الله اثر ورته پیدا کوي، هغه فیض و اثر ورته رانقل کیږي. هغه اخلاق کریمه چې پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک ورکړي وو، صحابه ته الله د سینې نه منتقل کړه. ولې د زړه طلبګار وو، مینه او محبت او زړه یې غوښت، هغه شی خدای پاک ورکړه. هر چا ته د خپل استعداد موافق برخې تر ورکړي. خو چې چا نه غوښته د کفر سره راغله او د کفر سره لاړه. وترى كثيرا منهم، ته به وینې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر د دغه منافقینو نه یسارعون فی الاسم، چې دوی به منډې وهي په ګناهو کې، په حرام او په هیڅ شي نه دي بند. فی الاسم په ګناه، والعدوان او په ظلمو کې، واکلهم السحت او په خوړلو د دوی کې د حرام او رشوتو کې. منافق سړی چې د خدای نه ډارېږي. ګورئ د مخلص مسلمان او د غیر مخلص مسلمان فرق پیغمبر علیه السلام داسې ذکر کړی. وایي د مخلص مسلمان نه چې ګناه وشي، د الله تعالی نه دومره ډار په زړه کې ورسره پیدا شي لکه په یو سړي چې د پاسه نه غر را رواني، خپل مرګ یقیني ویني که نه ویني. دا سړی څومره ډارېږي. موږ تاسې ټول مرګ منو، دلته چې ناست یو ټول منو، خو هغه ډار د مرګ چې یو څوک ټوپک را باندې ویني چې په موږ کې اوس شته. مسلمان باید داسې ډارېږي لکه په سترګو چې داسې مرګ ویني چې غرق پر روان ده. مخلص مسلمان وایي داسې ډارېږي. ځکه هم چې د کوم صحابي مبارک نه د شریعت خلاف قدم اخیستل شوی ده، معصوم خو نه دي، صغیره ګناه به تر شوی وه، ذاتې به مځکې اور بل شو، په وخت به نه تېرېدو رابغله صدیق اکبر ته چې ایمان خو داسې وشوه، هغه په ټول ځان باندې پرده واچوه، الله
رحیم ذات زړه قرار نه کوي. حضرت عمر ته ورشه هغه ورته په ځان باندې پرده واچو الله توبه تواب د توبه قبلي رحیم ذات زړه قرار نه کوي. پیغمبر علیه السلام ته ورځي چې د خدای حق په ما جاری کړه په دنیا کې چې د آخرت عذاب نه خلاصم. ځکه چې څوک واقعي دوست خدای شي وای هغه دوام په معصیت نه کوي یا خدای د ګناه نه ساتي که یا ګناه ته وشو دستي خدای ته بیا ژړاوې کوي ندامت ورسره پیدا کیږي. او څوک چې د ګناه سره عادت شي زړه تور شي اخلاص ختم شي هغه وایي چې ګناه وکړي صرف دومره ډار ورسره پیدا شي لکه هغه مچ چې د سړي په پزه کښېني صرف لاس ورته داسې که مچ جګ شو ذاتي پروا هم نه لري. مچ نه څوک ډارېږي دومره ډار یې ورسره. نو ځکه دی حرامو کې منډې وي په ظلم کې منډې وي په ګناهو کې منډې وي. خو بل طرف ته دا خو چې دا د دې عوام دي دا کارونه کوي دا خو په دغه جرم ده. خو هغه د دې چې ځان ته ملایان وي یا ځان ته بزرګان وي یغو ولې نه منې کول دا بیا دغه جرم ده. دا بیا دغه جرم ده. موږ تاسو مخکې ویلي وو ولتکن منکم امة يدعون الى الخير كنتم خير امة اخرجت للناس کې تاسو په یاد وي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې په یو قوم کې چا ګناه شروع کړه ظلم یې کوه دا د نورو خلکو وس رسېدو چې منې کړي او منې نه کړه بیا د خدای عذاب عام راځي په ټولو باندې راځي. ولې یو ګناه کوي دغه هغه ګناه ده دا بل بیا ګناه ته ګوري او منې نه کوي دا په دغه ګناه لګیا شو. یو غیبت کوي بل ورته ناسته غوږ ورته نیولی موږ یو نه ویل چې د خدای د دین سپکاوی کېدو نه به ورسره کښېنې کنې بیا خو ته هم د ده په شکل باندې نو الله وی لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کوي دی هغه بزرګان دي دی والاحبار علما دي دی عن قولهم الاسم د هغه خبرو د دی نه د ګناهو واکلهم السحت د خوړلو د دی نه د حرامو لبئس ما كانوا يصنعون ډېر بد هغه کار چې دی کوي چې سکوت نه د منکر نه کوي. وای شان نزول خو ګوري امیشت لپاره خاص وي دا باید موږ زده کو خو حکم عام عموم د الفاظو ته اعتبار وي دا خو د یهودو قباحت ته خو موږ وخت ملایان که بزرګانی دغه حکم خو یو تم ده چې په کلی کې ویني سودخور ده په کلی کې ویني غل ده حرام خور ده خو منې که چې منه دې وس نه شي خو تعلق ورسره ختم که دا خو عذر نه ده چې ما ملایي د زه څه وکړم چې چاته سپین ورویم خو مې د ملایي نه باسي بیا ملایي وار په کلي یو ورځ مړی د سودخور کره خوري یو ورځ مړی د غله کره خوري یو ورځ مړی د چا کره خوري په خبر هم یي هلته چې یوه ګوله حرام وکړي 40 شپې عبادت ته قبلېږي دغه باندې ملا ده خبر هم ده چې حرام چا کړي وي سود رشوت غلا تا ته معلومې چې دا شی د غلا ده اخیستل روا دي دغسې څه کوي چې درې کي په روپۍ اخیستل روا دي چې پوهېږي چې حرام دي په روپۍ هم اخیستل تر ناروا دي. نو موږ دا ذمهوارۍ دي چې وس مو رسېږي خدای دین به خلکو ته بیانوو خو که چا نه منو بیا به تعلق ورسره ختمو هلته به نو خلاصېږو او که نه ما خو خپلې غاړې خلاصې دي خو چې دی نه منې زه څه وکړم دا موږ عوام وروڼه دي ژڼې ژڼې زمن په کورو کې لمنځونه نه کوي ګیرې رخیي په نورو ګناهو لګیا دي دی ځان صوفي و ښه سړی بولي چې ورته وایي چې خو دا زوی دی ورته وایي چې لمونځ ته دی راځي دا جمع دې کوي ولا مولي صاحب ولا خلیفه صاحب خپلې غاړې مې په خلاصې کړي اوس خو نو لایان دي سړي زور نه په رسېږي خو چې دوکان ته نه ځي پیغه ورځ بیا زور په رسېږي وییم بېلیم د کور نه یې شړی شي چې دنیا نه ګټي هلته یې زور په رسېږي خو چې دین نه کوي هلته بیا زور نه په رسېږي ولې الله تعالی په ما او ته علم نه لري خدای پاک ته په دروغ وایي نو الله د علماو او د هغه بزرګانو وعید ذکر کوي ولې دی داسې نه کړ دا هم ډېر بد کار دی د دغو ملایانو د دغو پیرانو چې په حق سترګې پټوي خدای حق چاته نه بیانوي. یهود په مدینه منوره کې اوسېده کاروبار یې ښه و دنیا یې ډېرې وې هر څه ډېر و چې پیغمبر علیه السلام راغی د اسلام دعوت ورته شروع شو دوی مخالفتونه شروع کړه منافقتونه یې شروع کړه ګناوې یې کړې نو طبعا ګناه او سزا خو خدای پاک په دنیا کې ورکوي چې د رزق تنګي په راوسته نو دوی الله ته بېادبه وګوري دومره بېادبه دي وایي العیاذ بالله خدای بخیل شو لا اوس موږ ته شی نه راکوي
رسول خو څه کوي خدای هم د بېادبي نه وساتي د الله په شان کې هم بېادبي شروع کړې وقالت اليهود وی یهودیان ید الله مغلوله د الله لاس بند کړی شوي دي موږ ته هېڅ شی هم نه راکوي روزي نه راکوي روزي را باندې تنګه کړه غلت ایدیهم تړلي دي وي لاسونه د دی ولعنو او لعنت کړی شوی د په دې باندې بما قالو په هغه خبر چې دی دا خبره کړې بل یداه مبسوطتان د الله لاسونه فراخ دي ينفق کیف یشاء لګوي چې څرنګه یې خوښه شي په الله کې خزانو کې کمواید نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولې دنیا انسانان چې ژوندي وي اوس خو ګورې مړه تر ژوندیو ډېر دي چې ټول ژوندي وي ټول په یوه میدان کې جمع شي ټول د خپل ژوند ټول ضرورتونه په یوه مجلس کې د الله نه وغواړي او خدای پاک ټولو ته په یوه وخت کې د اتیاو کلو عذرونه ضرورتونه ټول ورپره کړي د خدای پاک په خزانو کې دومره هم کمای نه راځي لکه ستن چې اوبو ته ټیټه کړي په هغه پورې کوم لنده بل راپورته شي داسې خو نه ده چې خدای پاک چې نه ورکوي نشته ورسره وایي داسې مثال یې ورکړو چې د دنیا هر څومره موړ ملک وي غټ پاچا وي غټې دنیا وي د ملک د رعایت د یوې ورځې ټول ضرورت نشي پوره کولی د یوې ورځې چې ټول په یو وار مطالبه وکړي ټول ملک د یوې ورځې ضرورت هم نشي پوره کولی خو الله د ټولې دنیا د ټول عمر ضرورتونه چې په یوه مجلس کې ورکړي د خدای پاک په خزانو کې کمی نه راځي او چې تنګۍ سزا ورکوي خو ته کافر شوې د نبي علیه السلام نه مخکې خو دې ویلې چې زه یهودی یم اهل کتاب یم نبي لرم کتاب لرم چې نبي راغی هغه کتاب خو اوس منسوخ شو هغه مخکې نبي خو اوس لاړ اوس خو په دغه ایمان در باندې پرڅو چې ایمان نه راوړې نو خود به خدای پاک وزتې سزا درکوي نور دا خبره چې دلته ګورې د ید نسبت وشو الله تعالی ته یا دان نسبت وشو الله تعالی ته مخکې موږ تاسو یو قاعده ویلې وه کوم صفات چې د الله په قرآن عظیم شان کې ذکر دي چې ظاهره د جسمیت معنا تر معلومیږي ظاهري معنا مراد نه ده ولې لیس کمثله شیء سره بیا معارضه راځي نو سلف صالحین دا وی چې کوم صفت چې ذکر ده هغه چې کوم د الله د شان سره ده مناسب هغه حق ده نه به خبرې پکې کې نه به پوښتنې پکې کې سوال ترنه کیفیت معجول ده سوال ترنه بدعت ده د الله ید یو صفت ده د الله قدم یو صفت ده وجهه د الله تعالی یو صفت ده استوا د الله تعالی یو صفت ده چې کوم لایق د شان د سره ده موږ منو نور دسه نه لکه دوی چې وایي چې جسم لري په کرسۍ ناسته پکې زړیږي د آدم علیه السلام غوندې وجود لري دغسې وجود ورته ثابتي لکه بنده ته چې ثابت ده دغه عقیده د شرک او د کفر ده ځکه دا دوم خدای ده داسې خدای خو نشته چې په دغو صفاتو متصف ده وایي دا په واقع کې مجسمات چې نبي علیه السلام مجوس دي دغه امت دي لکه د خیر او د شر مجوس دوه خدایان مني دغه دوم خدای باندې قول وکړه ولا یزیدن کثیرا منهم خامخا زیاتی ډیرو د دوی ته ما انزل الیک هغه کتاب چې تا ته نازل شوی من ربک له جانب د رب د تا نه چې ور زیاتی طغیانا سرکشي و کفرن کفر ولې چې هر آیات راځي دوی تر منکر کیږي چې مسلمانانو ته نصرت او فتح د خدای راځي په دې اور بلیږي خو کفر نور هم زیاتیږي والقینا بینهم العداوه موږ ورځولی د په مابین د دوی کې دښمني والبغضاء بغض الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې کلما اوقدوا نارا هر کله چې دوی بلاوي اور د جنگ دپاره د رسول الله نارا اور للحرب د جنگ دپاره اطفأها الله علی مړ کوي ويسعون في الارض فسادا دوی کوشش کوي په مځکه کې د فساد والله لا يحب المفسدين خدای پاک نه خوښوي مفسدین کلما اوقدوا نارا للحرب و یا د دوی پخواني تاریخ نه چې راواخلې د هر نبي په مقابل کې دوی اور بلوو خدای مړ کړی بخت نصر په مسلط کې یو ډېر یهودي مردار که چې نسل تقریبا نږدې په ختمېدو چیرې پټ پاتې شو بیا وروسته عمالقه خدای پاک په مسلط کړه بیا وروسته خدای پاک مسلمان په مسلط کړه قیامت ته نږدې به بیا نبي علیه السلام مسلمانان به داسې خدای پاک په مسلط کوي چې که چیرې د یو ونې د بوټي د کمره لاندې دوی پټېږي هغه به نارې پسې وي چې مسلمان راشه دلته یهودی پټ ده دا د حضرت عیسی علیه السلام د نزول نه بعد به بیا خدای پاک دا پراولي نو هر وخت کې د هر نبي مقابل کې چې دوی اور بل کړی خدای مړ کړی یا د نبي علیه السلام په مقابل کې
جادو یې وکړو خدای پاک ختم کړو زهر رسول الله ته ورکول خدای پاک خدای په خبر کړو هغه یې ختم کړه د قتل اراده وه یو مسلمان نه په خطایي یو معاهد مړ شو چې قصه یې مخکې موږ تاسې کړې وه دا د بیري معونه غمجنه واقعه ده بیا به یو ځای کې راځي هلته چې ډېر مسلمانان شهیدان کړي هغه خلکو غدر یې وکړو عهد یې مات کړو بیا هغه کوم دوه ملګري چې ژوندي پاتې وو په هغه کې هغه یوه صحابي د هغه د قوم څوک پیدا کړه په خبر نه و چې هغه خو معاهده نه ده ماته کړې هغه معاهده خو بل شخص ماته کړې ده نو مړه یې کړه هغه معلوم شو چې دا خو معاهدین وه نبي علیه صلات وسلام د یهودو سره معاهده کړې وه په هغه معاهده کې دا ورته ویلي وو یهودو چې موږ به نه د تا په خلاف جنګېږو نه به د تا په خلاف چې بل څوک جنګ کوي د هغه معاونت کوو که تاسو نه قتل خطا وشو دیت به هم در سره پرې کوو د هغه معاهدې په دستور پیغمبر علیه السلام څه صحابه ورغله یهودو ته چې د موږ د مسلمان نه معاهدین په خطا مړه شوي دي خو دیت به ورکوو د موږ تاسو خو معاهده ده په هغه دیت کې به تاسو هم را سره شریکېږئ دوی ویلې صحیح ده تاسې دلته کښېنئ موږ به لاړ شو هغه خپل روپۍ او شی به خپل جمع کړو درته را بې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه د دیوال بیخته کېناسته دی چې سره ګوښې شوه وویل بس نن موقع راغلی دغسې ګوښی به بیا پیغمبر علیه السلام چیرې نه کو پیدا نو که کوم پهلوان غټه تیږه د بام سر ته پورته کړي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ناسته چې په هغه یې راوغورځوي او په هغه ځای شهید کړي وایي په دې کې یو پهلوان جګ شو دا ژرندې موږ تاسې په وطنو کې خو ډېرې دي اوس خو دا ماشینګرۍ شروع شوې دا د ژرندې پل دا ګرد پل دغه یې وایي پورته کړو هغه چت ته چې په پیغمبر علیه السلام یې راوغورځوي خدای پاک جبرائیل علیه السلام راولېږو پیغمبر علیه السلام ته چې جګ شي دغه ځای نه زر ځان وباسه د تا د مرګ اراده ده پیغمبر علیه السلام صحابو ته هم حال ونه ویلې جګ شو د دغه ځای نه لاړه هغه غلی غلی وخوت چې دلته یې سر راپورته کړو چې په پیغمبر علیه السلام تیږه راواچوي پیغمبر علیه السلام نشته خدای ناکام کړي دا ناس صحابه څه وخت انتظار وکړو چې پیغمبر علیه السلام نشو راښکاره حدیث کې ویلي لکه د انساني ضرورت لپاره چیرې تللی دی هم چې لاړ چې هلته ورغله پیغمبر علیه السلام ته یې ویلې ته ولاړې بیا داسې موږ په پریشانۍ کې شو ته رانغلې وایي جبرائیل ما ته راغی علیه الصلاة والسلام چې اوزه دی د تا د قتل اراده لري هغه و چې بیا بیرته د دوی په مقابل کې به مسلمانانو اعلان د جنګ او د جهاد بیا وکړو نو الله تعالی هر وخت کې چې اور بل کړی الله مړ کړی ولو ان اهل الكتاب امنوا کچیر د اهل کتاب ایمان راوړی وای په پیغمبر علی السلام وتقوا او پرهیزګاری کړي وای د ګناونه لکفرنا عنهم سیئاتهم ما برجولې ولر کړي به مې د دینه تیری ګناوي ولا ادخلناهم جنات النعیم ما بخامخانه نه استلی ودی هغه جنتو د نعمتو ته ځکه چې بل کافر ایمان راوړي خو قبليږي د دیم کافران دي چې ایمان راوړي الله قبلي خو په واقع کې دی په خپل کتابم ایمان نه وو ولو انهم اقاموا التوراة کبشک دی په صحیح معنا باندې درولای وای احکام د تورات یعنی عمل کړي وای په تورات ول انجیل په انجیل و ما انزل الیهم او په هغه کتاب چې دوی ته نازل کړی شوی د ربهم له جانب د رب د دینه که ایمان وای په تورات په انجیل او ایمان په ما انزل الیهم من ربهم چې اوس قرآن عظیم شان ده الته دی څه ویلې ید الله مغلوله په موږ رزق بند کو الله وی رزق مې د کوپر دی وجه نه در باندې بند کو که تاسو په خپل تورات صحیح عمل کړی وای په انجیل مو صحیح عمل کړی وای نن به مو پر رسول الله ایمان راوړی وو چې په دغه راوړی وای نو لا اکل دی به خوراک کړو من فوقهم دی پورته طرف نه و من تحت ارجلهم لاندې دی پخو دی طرف نه څه معنا د پاسه نه به مې بارانونه پورول مځکې به پستونه ورته راشنه کول دغه ځای نه لوی دلیل شو د موږ ټولو مسلمانانو دپاره څوک چې د رزق فراخي غواړي په دین دی عمل کوي په دنیا کې د الله دا وعده شوه څوک چې د دین پایبند دی خدای د رزق وسعت په هغه باندې راولي څومره چې ګناوې کېږي تنګي په دنیا کې په هغو خلکو مسلط کېږي منهم امة مقتصده ځینې د دوی یو ډله ده درمیانه تلونکي مقتصد منصف میانه روي لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د مرګري خو کثیر منهم ساء ما يعلمون ډیر د دې چې ډیر بد هغه کار چې دی کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یهودو ته بلنه ورکوله حق ورته بیانوه خدای عبرت نه اخیست نو کله سړی شاګردانو ته موږ بار بار خپلو ملګریو ته هلته ویایو چې استاد چې ښه مطالعه کوي په طالب پورې زړه خوري خو چې طالب مطالعه نه کوي تکرار نه کوي د استاد زړه مړ کېږي که نه مړ کېږي ښه
شوق د استاد په شوق د طالب زیاتیږي چې څومره طالب کې محنت وي د استاد شوق نورم زیاتیږي نو پیغمبر علیه السلام زړه هم ترمړ شو چې اوس زه دومره خوارۍ پورې کوم د ایمان نورې پرېږده چې ده دا فیصله وکړه چې نورې پرېږده بیان مه ورته که په دې کې کوم نقصانونه وم الله راته وم خو مه یې بیانوه الله دې نه ته به خپل کار نه پرېږدې که یو آیات دې پرېښیم تا د رسالت ذمه نه ده پوره کړې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وی که چا هم تاسو ته دا ویل چې پیغمبر علیه السلام یو آیات پټ کړی دی د قرآن نه دی بیان کړی نه به یې منئ ولې خدای پاک څومره په سخت الفاظ ورته ویلي که یو آیات دې پرېښیم بیا د ما رسول نه او الله یې رسول بولي که نه بولي الله یې په رسولي شاهدي ورکوي که نه ورکوي تر ټولو رسولانو یې بهتر بولي که نه بولي نو خو ذمهواري یې پوره کړې ده یو آیات هم نه ده پرېښی یا ایها الرسول ای د ما حبیبه ای د ما رسوله بلغ ما انزل الیک ورسوه هغه څه چې تا ته نازل شوي دي من ربک له جانب د رب د تا نه وان لم تفعل که چیرې تا دا کار ونه کو ودې نه رسوه فما بلغت رسالته نو تا نه ده رسولی پیغام د الله تعالی او که دا چې دی ضرر درکوي الله به دې ساتي والله یعصمک من الناس خدای پاک به ساتي تا د ضرر د خلکو نه ان الله لا یهدي القوم الکافرین خدای پاک هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته هغه پرون کابل ورځ قصه چې موږ وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پروت و مشرک راغی د ده توره یې راواخیسته ورته لوڅه یې کړه چې پیغمبر علیه السلام په راویښ شو چې اوس به دې څوک رانه وساتي ده ورته ویلې الله وایي د هغه نه بعد الله دغه آیات نازل کړ حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي مخکې به په پیغمبر علیه السلام پیرهداران ولاړ وو مدینه منورې زاده حلا شرفن ته د خدای پاک د موږ او تاسې ورتګ په ادب او په اخلاص بار بار نصیب کړي هلته یو څو ستنې دي چې دعاوې ښې قبلیږي یوه په یغو ستنو کې مټو کې اسطوانة الحراسه دا چې کوم حجرات مبارکه دي پیغمبر علیه السلام دي په دغه دور کې د پیردارانو مټه چې پیردار به دلته درېدو ام المؤمنین یوه ورځ نبي علیه السلام ډېر بې خوبه شوی و الماخستن د یو جهاد یو سفر نه راغی ویلې کاشکې چې نن یو سړی خو وایي چې په ما یې پیره کړې وای ما نن خوب کړی وای ډېر بې خوبه یم چې خدای چاته نصیب کړی ګورئ د حلال او روانه ده نبی علیه السلام دا تمنا ښکاره کړه چې باندې د اصلحې غږ شو شرنګی شو څوک یې حضرت سعد څنګه راغلې ما ویل نن د پیغمبر علیه السلام ما پیره کړی وای خو د پیغمبر خوب کړی وای پیغمبر علیه السلام مجبوریت و ضرورت و نو ډېر زړه خوشحاله شو د مشکل په وخت کې چې څوک د چا سره ښېګړې وکړي هلته نو ډېر زړه خوشحاله کېږي نو دا پیرې به درېدي چې کله دا آیات نازل شو پیغمبر علیه السلام د خپل دروازې مبارکې پرده داسې لرې کړه پیرهدار ته ویل ځه ذاتي ما د حفاظت چې ما الله واخیسته نورو پیرو ته ضرورت نشته اوس دلته سوال واردېږي چې الله یې د حفاظت چې ما واخیسته هلته په احد مبارک کې د ده غاښ مبارک شهید شو که نه د ده مخ مبارک زخمی شو که نه د ده سر مبارک زخمی شو که نه خو هغه د تکلیف ورسېده نو څوک داسې جواب کوي چې دا آیات د احد واقعي نه بعد نازل ده د دغه نه بعد بیا چا ضرر نه ده رسولی او څوک دا جواب کوي چې د قتل ذمه یې الله واخیسته وژلی دې نشي نور د دنیا د تکلیفو خو بدلی دي په انبیا اولیا تکلیفونه ډېر راځي تر نورو خلکو په اولیاو د خدای تر نورو خلکو لیا ډېر تکلیفونه راځي یا وای په ځان وي یا په اولاد وي یا په بیبي وي یا په مال وي په یو څه نه څه دی به یو مشکل به خامخا لري چې مقام جګ شي او د خدای نه غافله نشي موږ ته د دغه ځای نه حکم دا ده احادیثو کتابو کې راځي په کشرانو دا ضرور ده چې د خپل مشر د حفاظت اهتمام وکړي نبی علیه السلام د یو مجلس نه جګ شو وځنډېدو صحابه ورخطا شو داسې نه چې چیرې کفارو تکلیف ورکړی پسې جګ شوه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې زه یو باغ د انصارو ته لاړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کیدای شي دغه باغ ته ننوتلی په باغ داسې راتاو شوم دروازه مې نه کړه پیدا بیا یوه ویاله ده دا باغ ته چې ننوتلې تنګه نو داسې مې ځان سره ننیست کنکای مې کو ځان ورننوتم پیغمبر علیه السلام چې ولیدم ابا هریره یې ما ویلې او څنګه راغلې ما ذاتې دا قصه ورته وکړه چې ته وځنډېدې موږ ورخطا شو اول زه ډېر ورخطا شوم زه په تا پسې را روان شوم نور صحابه هم را روان دي پیغمبر علیه السلام زړه خوشحاله شو
کل یوم هو فی شان لکه الله چې شینات دي رسول هم شینات دي ولی هم شینات وي دستی هغه د امت غم په بشارت بدل کو پلکی مبارک ورکړي وروزه چې څوک په مخه درتلو چې دا کلمه یې ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله زیره د جنت ورکوه او حدیث مبارک هم راځي ګوره وایي د صحابه سره د پیغمبر علیه السلام دومره اهتمام و چې د مجلس نه به لږ جګ شو وبځنډېدو دی به وارخطا شو چې داسې نه چې مسلمان کافر چیرې ضرر ورکړي نو کشران د خپلو مشرانو اهتمام د حفاظت باید وکړي د امیران باید د موږ غافله نه شي د چا د حفاظت لپاره الله آیات ورته رانازل کړی ده چې دی بېغمه او په یو مشر باندې کله ډیر کار خرابېږي د مسلمانو د یو عالم په وژلو باندې ډیر کار خرابېږي د مسلمانو نو د جامعې خرابي باید دا کشران ونه کړي که مشر نه ورته ویم دی وایي په خپله باید اهتمام د حفاظت وکړي خو اصل ثابت ته د صحابه عمل ده قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين خدای پاک خو یهودو ته د حکم بیانول د رسولو حکم وکړه رسول الله ته بلغ ما انزل الیک رسوایه خو دوی ته ووایه چې ګورئ چې دغه دین را نه کوي قبول دا موجوده چې کوم دین دی تاسې د خدای په نزد د میاشتې د وزر غوندې قدر هم نه لري داسې نفی کوي قل ته ورته یا اهل الکتاب لستم علی شیء تاسې په هیڅ شي د حق نه یې هیڅ حق د تاسې نه ده حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم تر څو پورې چې تاسې عمل وکئ په تورات په انجیل او په هغه څه چې تاسې ته نازل شوی من ربکم له جانب د رب د تاسې نه موږ په امت کې یو عالم یې په قرآن عظیم شان کې د ما په خیال تر ټولو نه سخت ترین حکم دغه آیات کې ده ولې الله داسې ویلې چې په تورات په انجیل په قرآن په ټولو عمل ونه کوي هېڅ شي باندې نه حکم خو خاص نه ده په یهودو پورې حکم خو عام یې لکه اوس مو ویلې خو لکن مخکې موږ ویلې دا قرآن مهیمن ده په ټولو کتابو چې په قرآن عمل راغی دا په واقع کې په تورات هم عمل ده په انجیل هم عمل ده په ټولو کتابو باندې عمل ده ځکه قرآن خو مصدق دی د مخکینیو ټولو کتابو دپاره ولا یزیدن خامخا زیاتوي کثیرا منهم ډیرو د دوی ته ما هغه حکم انزل الیک چې تا ته نازل شوی د من ربک له جانب د رب د تا نه چې ور زیاتوي طغیانا سرکشي و کفرا او کفر نو کما په دې عذابونه راوسته فلا تأس علی القوم الکافرین ته مه خفه کېږه افسوس مه کوه په قوم د کافرانو باندې ان الذین آمنوا بېشک هغه کسان چې ایمان راوړی تش په ژبه والذین هادو او هغه کسان چې یهودیان دي وصابئون او هغه کسان چې د یو دین نه اوښتي بل دین ته ترسایان چې ورته وي صابئین والنصارا اوس خبره په دې کې ده من آمن بالله والیوم الاخر که دا تش د خولې مسلمان ده چې منافق ده که یهودی ده که نصرانی ده که صابئي ده کوم یوم چې د ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت وعمل صالحا او عمل نیک وکړي فلا خوف علیهم نه به بیا ویره په دې باندې په قیامت کې ولا هم یحزنون او نه به غمجن وي خو که داسې و چې ایمان په الله او په یوم آخرت په عمل صالح نه و په یهودیت نه خلاصېږي په نصرانیت نه خلاصېږي په صابیت نه خلاصېږي په هېڅ دین باندې بیا نه خلاصېږي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فتحقیق سره اخیستې د موږ وعده محکمه د بني اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا او موږ لېږلي و دوی ته رسولان چې هغه وعده یاد کړي چې هغه شرعي احکام په ازل کې د الله سره وعده کړې ده خو کله ما جاءهم رسول هر کله به چې راغی دوی ته رسول بما لا تهوى انفسهم په هغه حکم شرعي سره چې نه به خوښوه د دوی نفسو فریقا کذبوا د یوې ډلې تکذیب وکړو و فریقا یقتلون او بله ډله وژني یهودو د عیسی علیه السلام تکذیب د نبی علیه السلام تکذیب نصاراو د موسی علیه السلام تکذیب د نبی علیه السلام تکذیب دغه رسولان په تکذیب کې راغله او یو ډله لکه زکریا علیه السلام یې شهید کو یحیی علیه السلام یې شهید کو نور انبیا بیا شهیدان کړه او حسبو او دوی ګمان هم دا کوي الله تکونه فتنه چې نه به وي فتنه په دې به څه عذاب نه راځي فعم وړاندې شوي دي د حق نه وسم وکاڼه شوي دي د حق نه خو دا عمل یو وارې نه ده مخکې چې پرون موږ ویلې په موسی علیه السلام ایمان و بیا کافران شو د سندر عبادت شروع
بیرته بیا مؤمنان شو، بیا کافران شو په عیسی علیه السلام باندې، په انجیل باندې، بیا پسې زیات شو په کفر په نبی علیه السلام باندې. نو دوی بار بار ړانده شوي دي، بار بار کانه شوي دي د حق نه. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، بیا الله رجوع وکړه په دې باندې په توبه قبلولو. ثم عموا وصموا، بیا ړانده و کانه شو، کثیر منهم ډېر دي دی. والله بصیر بما يعملون، خدای پاک لیدونکی ده په هغه څه چې دی عمل کوي. نصارا و یوه ډله د کافرانو هغه تېره شوه چې دوی دا ویلې چې حضرت عیسی علیه السلام دریم خدای ده. پرون مو سبق کې مو ویلې چې دا خلک کافران دي. نن یې بله ډله ذکر کیږي، هغه بیا دا وی چې خدای پاک ده د عیسی علیه السلام بل خدای بیخي شته نه. پرون خو درې خدایانې منل، اوس بیا په ده باندې قایل دي چې یو ده. لقد کفر الذین، په تحقیق سره کافران شوي دي هغه خلک، قالو چې دوی وایي ان الله، چې بېشکه خدای، هو المسیح ابن مریم، عیسی علیه السلام چې زوی د بیبي مریم ده. او حال ده وقال المسيح ویل عیسی علیه السلام یا بني اسرائیل یا اولاد یعقوب علیه السلام اعبدوا الله، دی الله عبادت کوئ، ربي چې دی مام رب ده و ربکم دی تاسم رب ده. یو د خدای عبادت ته بلل، دی وی چې نه دی خدای ده. او یو ورته ویلې انه من یشرک بالله، دا و یا قول دی حضرت عیسی علیه السلام ده یا کلام دی الله تعالی ده. انه دا عیسی علیه السلام ورته ویل چې شان دا د من یشرک بالله، چام چې شریک ویني دی الله سره، ولو که ما شریک ورسره بوریم، فقد حرم الله عليه الجنه، خدای حرام کړی ده په د باندې جنت. ومأواه النار، ځای د استوګې اور ده. وما للظالمین من انصار، نشته ظالمانو ته څوک کومک کوونکي. بله ډله لقد کفر الذین، په تحقیق سره کافران شوي دي هغه ډله هم قالو چې وی چې ان الله ثالث ثلاثه، خدای پاک دریم د دریو خدایانو ده. خدایان درې دي، په دا دریو کې بیا دوه خلک قوله کوي، اقانیم ثلاثه دوی بولي. څوک یو خدای الله تعالی ده، یو خدای جبرائیل علیه السلام ده، یو خدای حضرت عیسی علیه السلام ده. جبرائیل علیه السلام ورسره بولي. څوک چې نه یو خدای الله تعالی ده، یو بیبي مریم ده، یو حضرت عیسی علیه السلام ده. دام کافران دي. وما من اله الا اله واحد، نشته بل هیڅ څوک لایق د عبادت مگر دا یو خدای ده. وان لم ينتهوا عما يقولون، که دوی ځان منې نه کي دیغه قولونه چې دا دوی ویایي د خدای پاک په توحید قائل نشي، لا یمسن الذین کفروا منهم، خامخا به مسه کي هغه خلک چې کافران دي، منهم د دوی نه چې به مسه کي عذاب علیم، عذاب دردناک. افلا یتوبون الی الله، آیا دوی خدای ته توبه نه باسي؟ ویستغفرونه، د خدای نه مغفرت نه غواړي؟ ولې نا امید دي؟ خو توبه دې وباسي، مغفرت دې وغواړي. والله غفور رحیم، خدای په غفور او رحیم ذات. عیسی علیه السلام نه خدای ده نه شریک ده د خدای سره. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نه د حضرت عیسی علیه السلام زوی د بیبي مریم مګر یو رسول ده. قالت خلت من قبله رسول، د دنه مخکې رسولان تیر شوي دي. که رسالت سبب د الوهیت وای، بیا خو درې خدایان نه، بیا خو د یو لکه څلور زره خدایان مني، ځکه خو یو لکه څلور زره رسولان انبیا خدای پاک لیږلي دي. و امه صدیقه، مخکې موږ تاسو ویلي وو چې مور د صدیقینو د جملې نه ده، چې تجلیات ان الله اصطفا کې په غایات کې کوي. تاسو یاد چې جبرائیل علیه السلام ورته ویل ته خدای غوره کړی په تجلیاتو ذاتي او خپلو چې هغه صدیقینو ته نصیب کیږي. نور نه دای خدای ده نه مور خدای ده. ښکاره دلیل د نه خدای پاک ذکر کوي چې هر کمزور عقل والام په پیږي. خدای هغه ده چې خوراک نه کوي، چکاک نه کوي، ضرورت حاجت ته نه پیدا کیږي، مخلوقاتو ته نه دي، مخلوقاتو صفات نه دی. خو یاکلان کانا، و دواړه یاکلان طعام، مړی خوړه. او چې یو سړی مړی خوري نو مړی ته لوږه په راځي، مړی ته محتاج. بیا چې مړی وخوري بوله ته به محتاج، قضای حاجت به کوي. چې مړی وخوري خوب ته محتاج، چې خوب به کوي. دا ټول حوادث د احتیاج علامې دي. انظر الله وی تو سو ګوره کیف نبین لهم الآیات، څومره ښکاره بیانو موږ آیاتونه د حضرت عیسی علیه السلام په نه خدایي، د الله په وحدانیت باندې. ثم انظر انا یفکون، بیا نو دوی ته وګوره بیا عقلانو ته تعجب ده، دوی بیا څرنګه ګرځي د خدای د لارې نه، د حق نه، د نه حق په لوري. قلت ورته ویه دوی ته بدبختانو اتعبدون من دون الله، آیا تاسو عبادت کوئ بې د الله نه ما دغه شي لا یملک لکم ضرا، چې نه د مالکان د تاسو دپاره د ضرر د دفع کولو، ولا نفعا او نه د ګټې د رسولو. خپله مخلوق ده، که نبي ده، که ملائکه ده، که لمر او سپوږمۍ دي، که ستوري دي چې د خلک عبادت کوي، ټول مخلوقات دي. خو دلته یو نکتې ده مفسرینو اشاره کړې ده.
داسې چا عبادت کوئ چې د تاسې نه ضرر نشي د په کولی اول دا مخکې کړه بیا ورته چې تاسې ته ګټه نشي رسولی نو وایي دفع د مضرات دا اهمه ده تر جلب د منفعت لویه خبره اوس موږ ته دا ده چې تصوف یې چې تخلیه مقدمه ده په تحلیه باندې اول شرک نفاق لري که بیا به د ایمان قبلیږي اول ریا په ځان کې ختم که بیا به د اعمال قبلیږي اول حسد و تکبر ختم که بیا به د خدای پاک په اعمالو باندې تا ته ترقي درکوي دا ډیر ضروري دي ځکه اول د ایمان خبره ده اول د زړه د اصلاح خبره ده دین ته چې سړی وګوري بخاري شریف او مشکات شریف وړه دوره لوی دوره خو اکثرو کړي دي اول انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر کوي چې باطن نشه صفا هیڅ اعتبار نشته عمل ته تخلیه ډیره مقدمه ده په تحلیه باندې نور خدای پاک اوریدونکی او عالم ذات قل یا اهل الكتاب ته دوی ته ای اهل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسې تجاوز مه کوئ په دین کې غیر الحق په ناحقه سره لکه مخکې مو ویلې یهودو دا تجاوز کو د عیسی علیه نبینا علیه السلام په باب کې چې د نبوت انکار کو العیاذ بالله ولد زنا یې ورته ویلې نصاراو بیا دا تجاوز کو د ده په باب کې چې د بندګي د صفت نه پورته کو خدایي ته یې ورسوه دواړه غلو ده ولا تتبع اهواء قوم تاسې متابعت مه کوئ د متابعت قوم داسې قوم قد ضلوا چې هغه ګمراه شوي دي من قبل پخوا تر تاسې چې تاسې پلرونه او نیکونه دي واضلوا کثیرا نور خلک هم ډېر ګمراه کړي واضلوا عن سواء السبیل او د سمې لارې نه ګمراه شوي دي اتباع چې څوک کوي واتبع سبیل من اناب الیه موږ ته تاسې قرآن را روان ده الله وی دیغ چا متابعت کوه چې څوک ما طرف ته راځي دیغ متابعت مه کوه چې څوک د خدای نه لرې کوي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا چې چا زړه د ما د ذکر نه غافله ده دغه به څنګه اطاعت کوي بار بار موږ ته حکم ده هغه به په خپل ځای کې بیا راځي موږ د علماو د صلحاو د نیکو خلکو په ملګرتیا د هغو په متابعت د هغو په صحبت باندې مامور یو چې آخرت ته مو برابروي او هغه خلک چې کافران دي منافقان دي فاسقان دي دغو په دښمني مامور چې دغه سره به تعلق نه ساتي خدای نصیحت بار بار راته کوي د یهود سره دوستي مه کوه د نصراني سره مه کوه د مشرک سره مه کوه د فاسق سره مه کوه ولې دغه دوستي کې متاوان ده د الله نه مو لرې کوي د یو په مقابل کې الله د تاسې دوست ده رسول د تاسې دوست ده نیک عمله مسلمانان د تاسې دوستان دي د دغو سره ملګرتیا کوي بس د نیمه رکوع به پاتې که نه یوه به پاتې که نیمه ته ورته ګورې زه یې نه ګورم ونه دا سره شریکه ده خبره د اسپارې ته به ورګډه کړو پرېږدو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضنا إليك غير مفتون خدای متعال موږ ټولو ته خپل رضا نصیب وګرځي آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي د خدای د شر د نفس نه د شر د شیطان نه د فتنو د اهل زمانه موږ ټولو منسوبینو ته الله حفاظت نصیب وګرځي خدای متعال څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي د موږ نه دعا غواړي اخلاص کی محبت کی خدمت کی معاونت کی
رب کریم د ټولو په شر درس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پرک الله مقتد صحیح ترجمه کولو توفیق نصیب وګرځي خدای پاک دې تا په کلام باندې د عمل کولو توفیق تراته نصیب وګرځي الله په شریعت باندې عمل ته مقت آسان وګرځي خدای د ګناو نه نفرت مو په زړه کې پیدا کړي د ګناو پر خودل راته اسانه کې خدای نعمت تعالی خدای پاک طرفت العين او قلم خپل نفسو ته مسپاري الله تعالی موږ ته د امن او د سکون او د خوشحالي ژوندۍ نصیب وګرځي موږ مشرانو ته الله توفیق د نیک عمل په کامل اخلاص نصیب وګرځي خدای استقامت د شریعت نصیب وګرځي الله د عجب نه د تکبر نه د غرور نه د ظلم نه د حسدونو نه د خیانتونو ته حفاظت وکړي د دښمنانو نه الله حفاظت وکړي د داخلي او خارجي دښمنانو نه حفاظت وکړي موږ ټول مسلمانانو ته خدای د تا د ټول نعمتو د شکر د ادا کولو توفیق نصیب وګرځي موږ ټول خاتمه په ایمان باندې کې طرفت العين وأقل مخبل نفسه تمسباري جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين